سلامونه ګران دوستانو مې اوله بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په نوې ویډیو کې مې بیا تاسو ته دا طریقه راوړې چې څنګه کولی شو خپل پای کوم ټوکن چې دی پای ټوکن همسې ګټلی دی خپل ایپ کې څنګه کولی شو هغه وباسو څنګه کولی شو هغه ویډرا کړو څنګه کولی شو هغه په ښه قیمت باندې خرڅ کړو. ملګرو ویډیو تر پای پورې که ویډیو مو چېرته خوښه ویډیو ته لایک کړئ چینل ته سبسکرایب کړئ. ملګرو دغه کوم پای ټوکن لیست تاسو ګورئ تقریبا د پای ټوکن قیمت چې ده اوس په $1 کې ده یعنې په $1 نه هم پورته روان ده. نو که چېرته تاسو پای ټوکن لرئ نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ خپل پای ټوکن وباسئ ویډرا کړئ او خرڅ کړئ او نغدو پیسو ته واړوئ. نو ملګرو دا زما مګزي سراپی دی چې دا مګزي سراپی یا مګزي اکسچینج تاسو به حتما لرئ. که چېرته نه لرئ نو ملګرو تاسو مګزي اکسچینج یا سرافی چې ده دا به له ګوګل پلی نه یعنې پروژګاه څخه ډاونلوډ به کړئ. نو کله هم سره ډاونلوډ کړئ ملګرو دې کې به اکاونټ وکړئ اکاونټ چې کله پکې جوړ کړئ نو بعد له هغه به تاسو راځئ دلته به په سرچ اپشن کې به دلته ورته ولیکئ پای ټوکن دا پای کوم کوینز دی دلته ګورم ملګرو دا پای کوم ټوکن چې ده دغه ده ملګرو په دې چې ورته کلیک کوم دلته تاسو خپل داسې تقریبا قیمت $1 ده چې ده نو بعد له ده به تاسو څه شي کوئ دلته به تاسو راځئ په دې کې والټ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک کوئ په مګزي صرافۍ کې ایکسچینج کې په دې والټ اپشن به تاسو ورته کلیک کوئ په دې کې هم څه کله کلیک نو دلته بیا یو اپشن راځي تاسو ته د ډیپوزیټ اپشن په دغه ډیپوزیټ اپشن به تاسو ملګرو په دې کې ورته کلیک کړئ ده نو دلته به بیا چې راځي دلته به راځي ډیپوزیټ کریپټو په دې به تاسو ورته کلیک کوئ ملګرو په دم څه کله کلیک بعد هغه به څه کوئ دلته دا پای ټوکن به ورته سیټ کړئ دا ملګرو دا پای ټوکن څه ده نو دا تاسو ته لینک درکوي څه ده نو دغه لینک لپاره به تاسو ملګرو تاسو څه کوئ تاسو به ځئ هغه ته ملګرو پای براوزر اپلیکیشن ته کوم څه پای ټوکن د تاسو سره څه ده دلته راځم ملګرو دغه دی دا د ما پای اپلیکیشن ده ملګرو تاسو دلته لیدلی شئ چې دا د ما پای اپلیکیشن ده څه ده ملګرو په دې کې او په دغه کې ملګرو دغه بل څه ده پای براوزر ده تاسو ملګرو که چېرته پای براوزر نه ده به هم له پروژګاه ګوګل پلی څخه ډاونلوډ کړئ نو دغه پای براوزر ته به زه راسم ملګرو دلته کله چې تاسو راغلئ نو دلته چې راځي والټ اپشن راځي په دغه والټ اپشن به تاسو ورته کلیک کړئ نو په دغه والټ اپشن باندې زه ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته ما ته وایي چې مثلا دغه کوم سوال 40 رقمه کوډ څه دغه غواړي نو زه دلته ورته کلیک کوم چې ملګرو زه مثلا په ګوتې سره مې نښان کړې ده نو په ګوتې سره به خلاص کړم په دغه زه ورته کلیک کوم انلاک ویت فنګر پرنټ په دغه زه ورته کلیک کوم نو دلته ملګرو دغه څخه بعد به دلته لږ لوډینګ اخلي دا صفحه ماته لوډ شي ده نو دا د ملګرو تاسو خپل کوډ کله ورکړئ نو تاسو داسې یو صفحه راوړي په دې صفحه کې تاسو چې کوم ملګرو په دې صفحه کې اول کې به دلته تاسو ملګرو په دغه نشان ورته کلیک کړئ چې پے روکیز باندې به تاسو ورته کلیک کړئ په دې پے روکیز به ورته کلیک کړئ ملګرو دلته بیا راځي چې مینوالي اډیټ والټ ادرس په دغه دوم اپشن به تاسو ورته کلیک کړئ ملګرو په دم څه کله دلته ورته کلیک کړئ نو دلته تاسو نه ادرس غواړي زه ملګرو زما مګزي سراپی ته همدغه ادرس دلته تاسو ته ښیي که نه نو دغه به کاپي کې په دغه اپشن به تاسو ورته دلته کلیک کړئ نو دا به کاپي سي په دې چې زه ورته کلیک کوم ملګرو دغه ده په دې چې ورته کلیک او دا ماته کاپي سه او بل دغه به راځم دلته نو دلته به زه همغه ادرس به ورته دلته پیسټ کړم دا ملګرو همغه ادرس مې ورته پیسټ کړی ده نو بل هغه ملګرو تاسو نه میمو غواړي که چېرته میمو نو ښه ترخه او که نه و میمو نو تاسو نه اپشنل ښودل نو تاسو بیا دلته اپشنل پرېږدئ تاسو ګورئ ملګرو دلته اپشنل لیکلی نو تاسو به اس کانه دا خانه به تاسو پرېږدئ او بل هغه ملګرو دلته تاسو راسئ خپل پای ټوکن څومره لرئ هغه به ورته لیکئ مثلا 200 لرئ که ملګرو زر لرئ کار څومره لرئ ملګرو ما څخه اوس نشته که نه نو زه اوس تاسو طریقه درښیم چې په کومې طریقې تاسو کولی شئ دغه څخه دغه پای ټوکن وباسئ ویډرا کړئ نو بعد هغه به زه ملګرو په چې باندې ورته کلیک کوئ په دغه کې ورته کلیک کوئ په د سینټ اپشن باندې تاسو ورته کلیک کوئ په د سینټ زه ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته راته وایي چې ملګرو یو آر اباوټ د سینټ زر پای ټوکن مثلا راته وایي دلته کنفرم تاسو کله ورته کلیک نو کنفرم څخه بعد به تاسو دغه زر ټوکن څه ده نو دا به ولېږل سي ستاسو مګزي صرافۍ ته او بیا چې کله راسئ ملګرو مګزي صرافۍ ته نو تاسو سره به دلته پای ټوکن نو ما سره دلته که چېرې زه مګزي صرافۍ ته راسم ملګرو والټ کې مثلا ما سره تقریبا 0.93 یو اس ډي ټي دی چې دا مثلا ما سره پای ټوکن دی ملګرو که چېرته زه ملګرو په دغه ډیپوزیټ ورته کلیک کړم ویډرا باندې که ملګرو کلیک کړم نو دلته ښکاري چې ما سره پای ټوکن دی ما سره تقریبا 0.9 پای ټوکن دی ملګرو چې ما همداسې د هغه لپاره اخیستی د معلومات لپاره چې دا پای ټوکن باندې لږ زره ویډیو جوړه کړم او لږ زره معلومات وکړم چې قیمت یې پورځي او که کاته راځي نو ملګرو دغه پای ټوکن هم چې کله دلته واخلئ نو دلته راځئ په هوم کې نو دلته تاسو خپله وینئ چې د پای ټوکن قیمت به دلته سوی مارکیټ ته به راسئ ملګرو په دې مارکیټ کې ملګرو دلته راسئ په دې کې دا پای ورته انتخاب کړئ نو ګورئ دلته تقریبا د پای ټوکن قیمت $1 دی نو په دې کې تاسو کولی شئ هم بای کړئ او هم سیل کړئ ملګرو په دې کې داسې کار چې مارکیټ ران تاسو هر څه پای دلته کې اخیستی شئ او په دې کې کولی شئ سیل کړئ که چېرته تاسو مثلا پای ټوکن دلته سیل باندې ورته کلیک کړئ ملګرو
زه سیل باندې ورته کلیک کوم چې د مګر دته تاسو نه اماونټ غواړي مثلا څومره تاسو لري په دې کې مثلا زه ورته انتخابوم مثلا که زر تاسو راسو مثلا 200 ده نو دلته لیکم مثلا ټول نو دلته کې $180 کې مثلا تقریبا $200 کې نو زه غواړم مثلا دا خرڅ کړم که مارکیټ کې ورته کلیک کوم نو دا مګرو په دغه طریقې تاسو کولی شئ دا خرڅ کړئ او USDT ته واړوئ او دغه USDT تاسو کولی شئ خپل باینانس ته خپل موبایل ته هر شته کولی شئ ویلې کړئ مګرو دا زموږ نوې ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ کړي ویډیو چې خوښ ویډیو ته لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې خدای سپارم الله په امان مخکې شه